السلام علیکم زیم صاحبزاده تاسو ګورئ صاحبزاده افیشل یوټیوب چینل. نن زمونږ د ویډیو ټاپک دی په واتس اپ کې چې موږ ته څوک میسج راولېږي او هغه ډیلیټ کی نو موږ ډیر زیات ټینشن کیو چې آیا دا به د سره لګلی او دا به څه بنی نو دغه میسج به موږ څنګه ګورو که هغه ډیلیټ کی نو دغه میسج به موږ څنګه ګورو. خو د ویډیو شروع کیدو مخکې یو وړوکی شانتي ریکوست چې تاسو زموږ چینل باندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو تاسو په فیسبوک باندې ګورئ نو زموږ د فیسبوک د پیج چې دا فالو کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خو ملګرو اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. دې سایت ته تاسو ګورئ زه خپل د موبایل سکرین ریکارډینګ آن کوم. د دې لپاره د اپلیکیشن ضرورت هم راځي خو په موبایل کې خپل اپلیکیشن نو زما د موبایل چې دی په دې کې نشته او نور موبایلو کې شته نو الته نه به تاسو سیټینګ ته بلاړ شئ. الته به تاسو نوټیفیکیشن ته لاړ شئ. نوټیفیکیشن کې به تاسو نوټیفیکیشن بیا د واتس اپ چې که تاسو د څه غواړئ که هغه د ټویټر غواړئ که د مسنجر غواړئ که د انسټاګرام غواړئ که د واتس اپ غواړئ نو هلته نه تاسو آن کولی شئ. نو ما د دې لپاره یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړ دی. دغه اپلیکیشن چې دا په پلی سټور کې تاسو ته میلاو شي دلته به تاسو سرچ کړئ نوټیس سیو. دا به تاسو اوپن کړئ. دا چې تاسو اوپن کړئ دا ما ډاونلوډ کړ دی. دا به تاسو اوپن کړئ. دله به تاسو پرمیشن ورکړئ نو داسې انټرفیس به تاسو سره اوپن شي. نو دغه تاسو ګورئ دغه ما واتس اپ پرېښی دی. واتس اپ مې پکې پرېښی دی. مسنجر مې پکې پرېښی دی. دغه نوټیفیکیشن چې دی او یوټیوب دغه نوټیفیکیشن ما آن پرېښی دی. نو چې ما ته څوک میسج وکړي هغه چې هلته نه هغه میسج ډیلیټ کړي نو هغه دلته سیو پروت دی. نو دغه شانې طریقې سره تاسو دا کولی شئ چې هغه میسج ډیلیټ کړي نو تاسو به څه قسم ټینشن نه وي. هغه میسج به په دلته پروت وي نو ډېر په اسانه باندې تاسو میسج هغه کتلی شئ. که هغه د مسنجر وي که هغه د یوټیوب وي که هغه د فیسبوک وي او که هغه د واتس اپ وي نو هغه ډیلیټ شوی میسج به تاسو سره دلته پروت وي څو پورې چې تاسو هغه ډیلیټ کړی نه وي. نو دغه یو شارټ غونې ویډیو چې ما تاسو سره شیر کړه. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښ شي. که چېرې دا ویډیو تاسو خوښ شي نو دا خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د نوي ویډیو لپاره موږ لره اجازه. لوی الله په امان.